په بلوچستان ایالت کې پر پاکستاني پوځیانو د بلوچ بیلتون پالو له مرګوني برید وروسته اوس د حریک طالبان پاکستان او بلوچستانو په ګډه د پاکستان حکومت پر وړاندې جګړې ته دانګلي دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر شیخ رشید تازه ویلي دي چې تحریک طالبان پاکستان او بلوچستانو په امریکایي وسلو سمبال شوي دي او په مختلفو ایالتونو کې د بریدونو وړتیا پیدا کړې ده. شیخ رشید وایي له افغانستان څخه بلوچستانو ته د پرمختللو سپکو او درنو وسلو مرسته کیږي او پاکستاني طالبان د افغانستان په خاوره کې پټنځایونه لري. شیخ رشید همدارا زیاته کړې چې اوربند پای ته رسېدلی او دوی د پوځي ځواب ورکولو ته چمتو دي. خو پاکستاني طالبانو او بلوچ بیلتون پالو بیا ویلي چې ډېر ژر به د پاکستاني پوځیانو پر مرکزونو پراخ بریدونه وکړي. له دې سره جوخت بیا د پاکستان د سرتیرو له لیکو څخه د پوځیانو د تېښتې کچه هم زیاته شوې ده او ډېری د جګړې کولو مورال او قوت له لاسه ورکړی دی. څارونکي په دې باور دي چې پاکستاني طالبان په رښتیا هم د تېر په پرتله ځواکمن شوي دي او له افغانستان څخه دوی ته وسلې او تجهیزات رسیږي. پاکستان چې په کلونو د افغانستان په چارو کې لاسوهنې کولې او دغه هیواد یې بې ثباته کول اوس مهال بیا په خپله له یو ناورین سره مخ دی.